السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سید الله حسن وزیری، بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. لکه څه ډول چې ملګرو دغه پوښتنه به د ډېرو کسانو په ذهن کې ګرځي چې انټرنیټ څه شی دی، کله رامنځته شو او لومړی په څه شي کې ترې ګټه اخیستل کېده او اوس هم په څه شي کې ترې ګټه اخیستل کېږي. د ډیلی نیوز پښتو یوټیوب چینل درنو مینوالو، دا او دې ته ورته نور زیات معلومات په دغه ویډیو کې تاسو ته درکوم. نو تاسو هم په ډېر درنوي هیله کوم چې که تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د انټرنیټ کلمه د دوو کلمو څخه اخیستل شوې ده چې انټر د انټرنیشنل له کلمې څخه اخیستل شوی چې د نړیوال په معنا دی او نیټ د نیټورک له کلمې څخه اخیستل شوی چې د شبکې په معنا دی. نو داسې ویلی شو چې انټرنیټ یوه نړیواله شبکه ده چې موږ کولی شو هر ډول معلومات وغواړو په ډېر لنډ وخت کې په ډېر چټک ډول په یو څو ثانیو کې ترلاسه کولی شو. د انټرنیټ دغه نړیواله شبکه د لومړي ځل لپاره په 1969 کال کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختللو څیړنیزو پروژو د ایجنسۍ ARPA لخوا کشف او رامنځته شوه. د لومړي ځل لپاره د امریکا د دفاعي څانګې یوې کمپیوټري مجهزې شبکې د رامنځته کولو لپاره چې بېلابېلو پوهنتونونو دفاعي اډې یو له بل سره وصل کړي د کمپیوټرونو پر اتصال باندې لاس پورې کړ او دا شبکه د ARPA نیټ په نوم ونومول شوه. لکه څه ډول چې په هماغه وخت کې امریکا او روسیه د بل ډېر سخت مخالفین او سرسخت سیالي کوونکي وو. هر یو غوښتل چې د یو بل په وړاندې له پرمختللې ټکنالوژي څخه کار واخلي. نو امریکا وتوانېده چې د انټرنیټ په څیر پرمختللې ټکنالوژي رامنځته کړي ترڅو د روسیې د هر ډول بریدونو او راکټي توغندیو په وړاندې پوره مقاومت او مقابله وکړی شي. د ARPA شبکه په دوو ټاکل شویو موخو راڅرخېدله. د دې پروژې بنسټیزه او مهمه موخه یوازې د یوې کمپیوټري شبکې رامنځته کول و چې وکولی شي د روسیې هر ډول زراعي احتمالي بریدونه یا نورو طبیعي پیښو په وړاندې ثابت پاتې شي. هغوی په دې باور وو چې کله یوه شبکه یا د شبکې یوه برخه تر برید لاندې راشي او له منځه لاړه شي، باید د نوموړې شبکې یوه بله برخه په خپل حال پاتې شي او معلومات خوندي وي. البته د کمپیوټري شبکې د ایجاد بل مهم دلیل دا و چې ټول کاروونکي وکولی شي له لرې ځایونو څخه په شبکه کې موجودو معلوماتو ته لاسرسی ولري. نو د انټرنیټ دغه نړیواله شبکه چې په 1969 میلادي کال کې رامنځته شوه تر 1990 میلادي کال پورې یوازې په نظامي اړخ او دفاعي چارو کې په کار وړل کېده او د ملکي خلکو په لاسرسي کې نه وه. له 1991 میلادي کال وروسته انټرنیټ سوداګریزه بڼه غوره کړه او د ټولو په لاسرسي کې ورکړل شوه. نو لکه څه ډول چې تاسو ته معلومه ده په نننۍ نړۍ کې خلک په زرګونو ډالر په کال او میاشت کې په انټرنیټ مصرفوي او په زرګونو نور له انټرنیټ څخه ترلاسه کوي. نو ویلی شو چې په اوسني وخت کې انټرنیټ د معلوماتو او همدارنګه نه یوازې د معلوماتو ترلاسه کول بلکې د سوداګرۍ تر ټولو غوره او اسانه وسیله ده. د ډیلی نیوز پښتو یوټیوب چینل درنو مینوالو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. په دې هیله چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي. انشاءالله موږ په راتلونکي ویډیوګانو کې تاسو ته د نورو ټکنالوژیکي معلوماتو په اړه معلومات درکوو لکه یوټیوب، فیسبوک، ټویټر او نورو پرمختللې سوشل میډیاوې.